ملګرو دا چې مخدره مواد اوس مهال ډېر سوي دي په دغه اړه د حاجي صاحب څخه نظر اخلو چې د نظر څه دی. ستړي مه سې حاجي صاحب. خیر اوسې جوړ اوسې. مننه ژوندی اوسې. د مخدره توکو اړوند ستا څه نظر دی؟ څنګه مخابره؟ یا مخابره نه، مخدره توکي. یا والله ټوکي خو مې نه دي زده، داسې دغه سنګین ابداره خلک ټوکي موکي نه کوو. یا ته زما په خبره دې سر نه خلاصېږي، دغه یادومه مخدره توکي. والله څه ووایم ټوکي خو ما نه دي په مخابره کې خو بیخي نه سم کولی. مخدره توکي یعنې مخدره مواد. نو خو زما درته ویل ما په ژوند په مخابره کې خبرې نه دي کړي، نو مواد یې نو ما ته څه رامعلومېږي چې د مخابرې مواد د کومه ځای راځي، امانات چیرې جوړېږي. پوه شولې؟ سر مې نه به خلاصېږي. لا حاجي صاحب څنګه دې سر در خلاص کړم؟ دغه ځوانان وو، دغه اوس چې نوي ځوانان راپورته کېږي، زاړه هم په اخته دي، یوازې ځوانان نه. دغه نشې نه دي، نشې پوډر و دغه نشهیي توکي. نشهیي توکي په دې اړه توکي مه وایه ورته، دا ځوانان نشې کوي معنا. دا اوس سر په خلاص. په دې اړه ستا څه نظر دی چې دا اوس څنګه کار دی؟ یا دا خو یا حاجي صاحب یوازې په یا سره د ملګرو سر نه خلاصېږي، داسې یو څه تفصیلي جواب ورکړه، داسې یو څه پر ولاړ شه چې دا څنګه کار دی. یا دا خو یا د ملګرو سر خلاص کړه حاجي صاحب چې دا اوس ښه کار دی، بد کار دی، باید وي کړي نه وکړي. وایم یا څه شي یا؟ وایم ښه کار نه دی، ته ښه کار دی، زه وایم یا ښه کار نه دی. ښه پر سر دې را درد کړي حاجي صاحب. یا پر سر نه، نو خو ته داسې پیچلې پوښتنې کوې، معنا ته ما ته ووایه داسې ته د مخابرې ټوکې راته وکړه، معنا مخابرې مواد د کومه ځای راځي. یا هغسې مې نه دي ویلي حاجي صاحب. ته ما ته په اول سم په پښتو ویلي وایي چې د نشې معنا څنګه کار دی نه. انډیوال سړی نو پر نشو خو زه 2 لاکه خبرې درته کوم، سربسته کتاب د لیوستر لیکم. هو نشې معنا دا چې دی د دې دنیا او د هغې دنیا تاوان دی. پوه شولې؟ نشې خورا بې خونده شی، ډېر بې خونده شی دی. دغه سم راته وایي غټ سر نیولی مخابره توکي. زه مخابره څه پېژنم؟ دا خیر بس دې به الله دغه دې ایسته کړه. نو ملګرو ولاړ به سم د بلې ورسره به مرکه وکړم. د ده په خبرو خو نه زما سر خلاصېږي او نه څه ووایم، د ده په خپله سر نه به خلاصېږي. خپلو خبرو له زه چم سر نه خلاصېږي. خورا دې راباندې دا چې غټ ټلیفون د سره دی، مخدره مواد نه پوهېږي. ستا پیسې مې نه نیولې